څوک راتللی شو په دې رسنیو کې لوڅ مخ؟ اوس خو خیر ده، زړه مو درد کوي، والله که خرڅ شوي، والله که جاسوسان، والله که مو په دې نظام بعده ورځ لورېږي. ولې زه هغه څه نه لرم چې د دښمن مازغه پې باندې وښورم. نن پاکستان راځي افغانان په شهادت رسوي او زه لښکر جوړوم، په باډر ورځم. ولې زه مزایل نه لرم چې دا د اسلام آباد منځ ورته وولم چې مازغه یې کرخته شي. هیڅ خبره پټیږي نه، والله چې چاته ټک ورکړي ټوله دنیا بیا خبري. فلانی وتښتېده، فلانی راغی، فلانی وتښتېده، فلانی داسو. راځئ لږ حقایق په تصارر ښکاره کړو. خیر د من حیث د یو افغان، من حیث د یو ګوچران، من حیث د یو مزدور چې هر څه تاسو راته وایئ، لږ خیر د په خپلو ګریوانو کې سر کته کړو، یو 15 دقیقې سره ګریوان کې وګورو چې ما د دې هېواد دپاره څه کړي دي. خلک قسم په خدای له لوږې نهار ویده کېږي. مشکلات دي، ستونزې دي. مونږ هغه څه باید ترلاسه کړو چې کوم زمونږ له دښمن سره دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزا او د جهادونو وخت وګورئ. له پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په میراث کې زغره، توره دا پاتې دي. صحابهو به دغه شیونه اعداد به یې کوه. د کفارو په مقابلې کې د جګړې په خاطر به اسلحې پیدا کولې، زغرې او تورې به یې جوړولې. دا نن که د افغانستان له یو هېواد سره جګړه شي او مرمۍ مخلاصې شولې، دا ټوپک به بیا څټ ته نیسو، په قنداغو به یې وهو. یو لحظه فکر وکړئ چې موږ تر اوسه پورې د تمانچې مرمۍ نسو جوړولی. زه به بوشکه په شا کوم، د دښمن کونې ته به یږدم. ولې زه هغه څه نه لرم چې د دښمن مازغه پې باندې وښورم. نن پاکستان راځي افغانان په شهادت رسوي او زه لښکر جوړوم، په باډر ورځم. ولې زه مزایل نه لرم چې دا د اسلام آباد منځ ورته وولم چې مازغه یې کرخته شي. 300 کیلومتره له موږ نه فاصله لري. ولې داسې توغندي نه لرم چې پارلمان هاوس او صدر هاوس او جی ایچ کو له خاورو سره خاورې کم. دغه حالت ته چا ځان رسولی؟ خو مونږ رسولی. امریکا مو ماته کړه، خو په ډېر قوي قربانۍ باندې مو ماته کړله او ډېر کم تاوان مو رسولی. 3.5 زره عسکر دا خو په کرونا کې مړه سول. بیا چې په دومره غذا په قربانۍ الله پاک نظام راکه، امریکا ته ورسه چین په نیم ساعت کې 1.5 میلیارد ډالر زیان ورسولی ده. نو هیله مو دا د خیر ده، زړه مو درد کوي. والله سختې ورځې مې نه هېرېږي چې په دغه رسنیو کې چا مخ نسو لڅولی، مخ چا نسو لڅولی. همدقسې ورته راغلم، مخامخ ورته کېناستم. که نه تاسو شاهدان یئ، د امریکا په شتون کې، د ناټو په شتون کې، د زرګونو استخباراتي شبکو په شتون کې خپل سر او مال او اولاد مې په خطر کې واچوه. که نه د څه شي په خاطر مې کړي دي؟ څوک راتللی شو په دې رسنیو کې لوڅ مخ؟ اوس خو خیر ده، زړه مو درد کوي، والله که خرڅ شوي، والله که جاسوسان، والله که مو په دې نظام بعده ورځ لورېږي، والله که مې دا لورېږي چې څوک پیغور ورکړي. ازغه مې قسم په خدای که د دې نظام د چارواکو په پښه کې لورېږي، سړی لږ ځان سره سوچ کوي چې په دغه لار کې چې زه روان وم، ما سره خو هر چا وګاره کړې، تکلیف یې را سره ایستلی. نه مو ولا که ګرمي کتلی، نه مو یخني کتلی، نه مو ولا که روژه کتلی، نه مو ولا که اختر کتلی. له هر شهید سره مو ولا اوښکې تویې سوي دي. د هر شهید درد مو وروره په زړه کې و او ښه په نرمو د هغه مجاهدینو د غزا او د تورې شرنګا د نړیوالو غږونو ته له همدغه خپلو برنامو نه چې په هیڅ کې شمار ورسولی ده. د خپل عزت په چا ګران نه وي، کوم توهینونه و، کوم بد رد نه و چې زما مور په مانځه ولاړه دا کنځلې ماته شوي دي، ما برداشت د څه دپاره کړی، کوم شخصي منفعت مې، چا کومه روپۍ را کړې، چا کوم امتیاز را کړی، چا د موټر کیلي را کړی چې واخله دغه د تاسو. هر څه مو په خپله او په خپل لاس مو کړي دي او بیا هم دغه قربانۍ ته تیار یو. نن یو څو چاپړوسان، یو څو خانه خرابه، یو څو خاینان
چې همیشه د مونږ تخریب کړی. په والله داسې خلک پیژنم چې ما ته به یې ته لیونی مازغه دې خراب دي، طالب په ټول ژوند نه راځي، کاروبار دی ده، زندگی دی ده، دا مه خرابه. نن هغه راته وایي چې ته سم شه، نن هغه مسئول دی هغه جناب. د ما مخکې ولاکه دا خلک وغږېږي، ما ته یو معلوم دي. ما په دغه انقلاب کې ګیره سپینه شوې، په والله که مې نیمه ثانیه د کفر نظام منلی وي، نیمه ثانیه مې ولاکه د کابل اداره منلی وي، نیمه ثانیه مې قسم به خدای که د مزدورۍ د غلامۍ سر دوی ته ټیټ کړي، بټۍ کې مې خښتې وهلې، مزدوري مې نه ده کړې، د دوی غلامي مې نه ده کړې، هسک ګرځېدلی وم. تر ننه پورې که کوم ثبوت څوک لري راته په تېر 20 کلن نظام کې که یوه لحظه ما د دوی د بیرغ د سوري لاندې ژوند کړی، مرۍ دې راباندې پرې کړي، له کوم جاسوس او خاین سره مې دوستي کړې راته ودې وایي، کوم موسسې نه مې خیرات اخیستی راته ودې وایي. نن خو دا حق لرم که نه لرم؟ هر څوک چې زما ملاقات له امیرالمؤمنین سره کولی شي، ما کې د زولنې او زنځیرونه واچوي، امیرالمؤمنین مخکې د ما کېنوي. زه یو څو عرایض یو څو خبرې لرم، دا اوس ورته حاضر یم. هر څو زنځیر دې راکې واچوي بومې دې هلته مې دې ورسره کېنوي. زما مشر ده، زه ورځم ورته وایم چې جناب شیخ صاحب محترم په دې باندې خو نه کېږي چې راسئ دلته وروره ګله بس دا هر څه بعضې خلک راسي دا ده او هغه ده. نه وروره ګله دې خبرو نه به تېر سو، دغه مو نظام ده، بدیل نه لرو، تر دې ښه خلک نسته، تر دې ښه حکومتداري نسته، تر دې امنیت به بیا پیدا نه کړو. اما خلکو غوښتنې د خلکو دا که د شریعت خلاف نه وي، مونږ خو نه پوهېږو، مونږ خو علما نه یو، خو یو وایي چې روا مباح ده، بل وایي فرض عین ده، بل وایي فرض کفایي ده. مونږ سرونه را خلاص کوي، مونږ نه پوهېږو، مونږ جاهلان یو، مونږ د غوا کونې ته ناست یو، مونږ غجلې ته ناست یو، مونږ قافیه کې خرڅوو، مونږ جاهله خلک یو. تاسو مونږ ته لار وښیئ، تاسو زمونږ امامان یې. دې ته ولې سړی مجبوره سي چې هېواد پرېږدي؟ دې ته ولې سړی د ما یوه خور مجبوره سي د تعلیم په خاطر د یو فاسق فاجر د همجنسبازه هېواد په پوهنتون کې د سبق دپاره داخله وکړي ولاړ شي؟ الله صاحب په خیر راغلی، سلامونه وروره، خیر راغلی. ورحمة الله وبركاته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. جنرال صاحب هر اړخیزې خبرې وکړلې، سړی به په دې کې اوس څه ووایي؟ او زه ستاسې د موضوع نه هم خبر وم چې اردو سره راغلم، دوستانو به خبرې کړي چې موضوع هم د څه په اړه باندې وه. موضوع خو داسې مشره نه وه، بس جنرال صاحب راوختلو همدغه خبرې وکړلې. نو تاسې که کومه خبره په دې کې ویل غواړئ؟ جنرال صاحب لونګین صاحب څو خبرې وکړلې. لونګین صاحب چې کومې خبرې وکړلې هغه انټرسټینګ دي، هغه په دې خاطر جنرال صاحب چې کومې خبرې وکړلې دا خو ډېر مهمې خبرې دي. خو لونګین صاحب چې کوم شي ته اشاره وکړله هغه څیز د امارت اسلامي افغانستان د بقا لپاره ډېر اهمیت لري، دا هم اهمیت ورته لري. دا دواړه ډېر مهم موضوعات دي کوم ته چې جنرال اشاره وکړه، کوم ته چې حیات خان صاحب اشاره وکړه. په تعلیم باندې که هر څومره وغږېږو، جنرال صاحب په ټولو اړخونو باندې او په ټولو هغه فایدو باندې او نقصانونو باندې نظر واچولو، هم مثبت اړخونه دې بیان کړل، هم منفي اړخونه دې بیان کړل. تعلیم څومره ارزښت لري او تعلیم څومره مهم دی. بل طرف ته دغه کوم څیز چې باندې حیات خان صاحب خبرې وکړلې، دا په هماغه وخت کې چې کله دلته اشغال موجود و، په هغې وخت کې دغه البته هغې وخت خو شرعي عذر لرلو او اکثره دوستان غیر جنرال صاحب څخه اکثره دوستان ټول چې په مسعارو آی ډي باندې راتلل، په مسعارو نومونو باندې راتلل او یو شرعي عذر موجود و، ځکه چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد او په هر سنګر کې چې د مجاهدینو ته ضرورت و، که هغه تبلیغاتي جګړه وه، که هغه په عملي جګړه وه، په هر ځای کې ورته ضرورت و. نو هغلته دغه عذر و، دلته د حق حاصلو د شریعت له لحاظه چې د مستعار پاتې شي. مګر اوس خو په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی، اسلامي نظام راغلی دی، اوس څه ضرورت لري؟ تاسې کوم شرعي عذر اوس لرئ؟ اوس یو شخص که شرعي عذر ولري خو ځه مشکل نشته دی. آیا اوس هم په دا سلګونو په زرګونو کسان چې د نظام لپاره کار کوي او دا ادعا کوي چې موږ د دې نظام پلویان یو او موږ د دې نظام سره یو، نو آیا تاسو خپل فکر وکړئ د دې شرعي عذر سره په کوم شرعي عذر سره دې اوس دا کار کوي؟ په ټول افغانستان باندې د اسلامي حکومت راغلی دی، اسلامي حکومت حاکم شوی دی،
اصلا زمونږ دوستانو ته د پخوا څخه زما دا جنرال صاحب شاهد ناست دی په هغې وخت کې هم کله چې اسلامي حکومت راغی او د انصاریان وو دلته ما همدا خبره کوله بغیر له شرعي عذر څخه نور هیچ چاته ضرورت نشته دی چې هغوی مسعر پاتې شي خو دلته دا د مبارزه داسې ده چې دلته هر قسم ته خلک را دنه شوي دي بیرغ د امارت اسلامي افغانستان لګولی اوسېږي د امیرالمؤمنین عکس لګولی اوسېږي د سراج الدین افغاني صاحب عکس لګولی اوسېږي د ملا صاحب یعقوب عکس لګولي یا د نورو مشرانو عکسونه یې لګولي اوسېږي د هغې د چتر لاندې بیرته د همدغې نظام پښې وهي د همدغې حکومت پښې وهي را به شي تا ته وایي چې زه د امارت اسلامي افغانستان پلوي یم خو داسې کړنې به ترسره کوي چې هغه به د امارت اسلامي افغانستان څخه عام انسان یا عام افغان به ورڅخه متنفر کوي نو اوس پخپله تاسې فکر وکړئ دا د امارت اسلامي افغانستان دوست دی که دښمن دی اول شخصا زه ولې د یو اسلامي حکومت سره مشکل ولرم ما د اسلامي حکومت سره په سل رګونو کې یو رګ دې ته تیار نه دی چې زه د خدای نه د اسلامي حکومت په مقابل کې ودرېږم زه یې دې ته اړ کړی وم چې نور بالکل جبهه بدله کړم او د اسلامي حکومت په مقابل کې ودرېږم چې په هغه وخت کې دې نه وو موږ د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوله ما د امارت اسلامي افغانستان لپاره مبارزه نه کړم په حساب کې ما د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړې د اسلامي نظام لپاره زه اوس هم مبارزه کوم اسلامي حکومت لپاره زه اوس هم مبارزه خو دیو زه په زوره مجبورولم چې زه حتی په مقابل جهاد کې ودرېږم او د امارت اسلامي افغانستان سره چې د جبهه پرانیزم دا خلک تاسو باید مهار کړئ که یې نشئ مهارول